السلام علیکم دوستانو. دغه ویډیو د ډریور حضرات لپاره د څوک ډریوري کوي او دی اورټیک وکړي په ون وی ځي یا په یو روډ روان یې په شیشه کې شاته نه ګوري، هغو سره به بیا دا رقم اکسیډنټ هم کېږي. د یوه په ون وی باندې تلل د یوه له وجې چې غلطي وکړي څو کسانو ته دا تاوان رسېږي. او تاسې خپله به دا ویډیو کې را سره وګورئ چې څه رقم ته اورټیک شروع دي، څه رقم ته په ون وی والا چې یوې خوا ته باید چې لیفټ ځای که رایټ ځای په شیشه کې شاته سړی وګوري. چې په شیشه کې شاته وګورې نو تا ته پته ولګېږي. بریک چې روانېږي ګاډۍ له مخه باید د ګاډۍ هر څه وګورې، بریک یې وګورې، ټایرونه یې وګورې. او بیا په ون وی به ګر سړی کله نه جر څومره اخیستی باید یو کیلومتر لرې ولاړ شه، راکاټ ښه ګاډۍ، خو په ون وی مه ځه، په غلطه لار مه ځه. تاسې خپله دا ویډیو کې را سره وګورئ دا څه رقم ته ده. او زیاتره اکسیډنټ چې کېږي هر چیرې لیسنس نه وي ورسره، او لیسنس سره هغه خلک انټرویو کې دي لیسنس د هغه حاصل کړی له لاسته. باید چې دا لیسنس ور جوړوي دا خلک هم تر دوی چې انټرویو ډېره په سمه طریقه واخلي. ګاډۍ یې سمه نه وي زه دوی ته لیسنس په لاس ورکړي، بیا په بازار کې په هر ځای کې چې دوی ګاډۍ چلوي هغه ګرده اکسیډنټ بل مسلمان ته تاوان رسوي. او تاسې په خپله به دا ویډیو کې را سره وګورئ څومره ډېرې غلطۍ دي چا دي. یو خو د انسانان د سړیان هم د یوې خوا بلې خوا ته د روډ د یوه سایډ څخه بلې خوا ته وړی باید ته شا او مخ ته وګورې. اوس دا ګاډۍ دې وګوره، موټرسایکل والا یې وایي په سایډ باندې باید تا یې وختي سره کتلې وای، په ون وی غلط راغلی. او دا ګاډۍ نیمه په روډ کې ولاړې، باید ګاډۍ پارکوي په روډ کې ونه دروي. بیا چې چیرې په یو موړ کې ګاډۍ راباسې، هر موړ کې ګاډۍ راباسې باید ډېر په احتیاط سره روان یم. مخ ته وګورې، شاته وګورې، لیفټ سایډ وګورې، رایټ سایډ وګورې. دا نه بس خالي موټر د چابې دې کې واړوله سپیډ د ورې کوي، دا خو د هر چا کار دی. باید ډریور چې ده خپله ډریوري اول وارې ګاډۍ راباسي. وګوره دا کوچنیان د ګلۍ څه کوچنیان راوځي، باید ډېر په احتیاط سره ګاډۍ په روډو خلک وچلوي. تاسې به دا ویډیو کې وګورئ څو دا 20 اتم هغه ده چې دا اکسیډنټ په څه لیول کېږي.